د کابل او د جلال اباد پر لویه لاره تېره ورځ امریکایانو یو ستر جنایت وکړ. ولې ملکي خلک په نښه کړل؟ اصلي راز اوس معلوم سو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د لغمان چارواکي وایي د کابل جلال اباد پر لویه لاره بهرنیو ځواکونو د سپرلۍ پر څو موټرو ګاز لرونکي مرمۍ ویشتلې چې د عیني شاهدانو په وینا ځینې مسافر یې ژوبل کړي دي، خو بهرني ځواکونه وایي دوی د خپلو ګاډو یو کاروان ته ورنږدې کیدونکي موټرو د درولو لپاره ګازي لمبې ویشتونکي کارولي دي. د کابل جلال اباد پر لویه لاره بهرنیو ځواکونو د سپرلۍ څو موټر په ګاز لرونکو ګولیو ویشتلي دي او د عیني شاهدانو په وینا یو شمېر مسافر یې ژوبل کړي دي. د لغمان چارواکي پیښه تاییدوي او وایي تېر ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د سپرلۍ موټرو د دوی په ټکو د بهرني ځواکونو د درېدو اشارې ته پام نه دی کړی. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی وایي ګازداره مرمۍ وروسته تر هغې نورو تېرېدونکو موټرو ته ور واچول شوې چې د درېدو ورته ویل شوي وو، خو دوی ونه درېدلې. پیښه کې 2 موټره بشپړ سوځېدلي او 2 تنه ژوبل دي، خو د پیښې عیني شاهدان او خپله زیانمن شوي بیا د ټپیانو شمېر ډېر ښیي. دوی وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ کاروان له سیمې تېرېده چې ناڅاپه د سپرلیو پر موټرو ګاز لرونکي ګولۍ ویشتل شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون وایي چې د پرونۍ پیښې له امله دوی ته 3 تنه ټپیان چې سوځېدلي وروړل شوي دي چې دوی تر لومړنیو درملنو وروسته رخصت شوي دي. خو د لغمان د روغتیا مسؤلین وایي د پیښې یو سوځېدلی ټپي نږدې یو کلینیک ته وروړل شوی او د ښې درملنې په پار نوموړی هم ننګرهار ته لیږدول شوی ده. دې پیښې په خواله رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه پارولي دي. په دغه رسنیو کې د موټرو هغه انځورونه لاس په لاس کېږي چې د بشپړ ډول سوځېدلي دي. ځینې کارکوونکي د بهرنیو ځواکونو دا کار غندلی او د حساب کتاب غوښتنه یې کړې ده. بلخوا په ولسي جرګه کې د لغمان استازي عبدالمنیر ترخیل BBC ته وویل پیښه کې پر 3 موټرو سربیره 2 دوکانونه هم سوځېدلي دي. دوی وایي د پیښې عاملین باید وپوښتل شي او له ځانمنو سره عدالت وشي. د ښاغلي ترخیل په خبره یاده موضوع کابل کې له اړوند امنیتي ادارو سره هم شریکه کړې. دوی وایي که د موضوع سپیناوی ونه شي بدې پایلې به ولري او د ولس او دولت ترمنځ به واټن لا ډېر شي. خو بهرني ځواکونو د یوې وینا پاڼې په خپرولو سره وایي چې نه یې غوښتل ملکیانو ته زیان واړوي او د پیښې پر مهال یې ملکي وګړو ته د زیان اوښتو نښې نه لیدلې، خو وایي چې اوس ملکي ګاډو ته د زیان اوښتو له رپورټونو خبر شوی او دا پیښه په جدي ډول وڅېړئ.